السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو انډیوال مې دی په ګروپ کې نسته راسره او ستا میسجان اوري، نو د ډېر خواهش کاوه چې مولوي صاحب سره د پوښتنې جواب راواخله. دا وریښتان مې وایي پله بندېږي که څه چم کوي، نو د دې علاج نبوي علاج راوښیه. او محترمه مخکې تر علاج دغه اوس ځوانان ډېر د دې وریښتانو شوقیان دي. خریا یې باره به لګر د مشکلاتو څخه خلاص شي، که خیږي هم به فرق نه در کوي، او که پله بندېږي هم به فرق نه در کوي، که سپینېږي هم به فرق نه در کوي. خریا یا سر خریا دا یې څه وخت مخکې یو مولوي صاحب کوروالا مریض و، نو بیا ما ته زنګ ووهه، وایي که دې تر هسپتاله را سره ورسوله اعمال بیخي په سترګو باندې. نو بیا مې مولوي صاحب زنانه تر هسپتاله پورې ورسره ورسولو موټر کې. نو هلته نو زه انتظار یم، یو نفر یې راوړی ځوان دی، تر لاسو یې نیولی دی، سړی دا اوس جنګ یې کړی دی، څه په سوي دي. نو چې بیا پوښتنه ځینې وکړه چې څه په سوي دي، وایي په کراچۍ کې یو وریښتان د سر وریښتان ایښي دي، ډاکټر ورته ویلي دي چې 40 ګنټې به ارام کوې. نو دی بس سر وریښتان یې ورایښي دي، اپرېشن یې ورکړی دی، دستي په موټر کې راسپړ شوی دی، په کوچ کې کوټې ته یې ځان رسولی دی. نو اوس دا د اعصابو تکلیف ورته پېښ شوی دی، بغارې کې چیغې کوي، بس اعصابي تکلیف باندې اخته شوی دی. ما ته خندا هم راغله، مال شوق یې کاوه، شوق یې په غم شو. نو دا بعضې ښځې او خویندې او بعضې وروڼه خورا د دې ښه وریښتانو شوق لري. محترمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی، عبدالله بن عمر بن خطاب راته نوم مبارک روایت کړی دی. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دی کلو زیت، تاسې زیتون خورئ، ودهنو بهي، په هغه سره ځان غوړوئ، سر غوړوئ، فانه من شجرة مبارک، دا یو مبارکه درخته ده. نو محترمه د زیتونو په تیلو باندې سر غوړوه. هغه درس حدیث کې مو بیان وکړئ چې امام نووي رحمت الله علیه مبارک وایي چې کومه علاقه ګرمه وي پاکې دي سړی ډېر استعمالي، او کومه علاقه چې یخني لري نو د یخ په وخت کې دې وایي ډېر نه استعمالي، ځکه سترګو ته تاوان رسوي. حدیث رقم 1850، باب نمبر 43، صفحه 490، سنن ترمذي جلد 3. نو محترمه په زیتون دې د ځان عادت وګرځئ، انشاءالله الرحمن دا د سر مشکلات پې ختم شي. وریښتان هم توروي. دا اوس کې یو مولوي صاحب له افغانستان څخه راغلی و، ډېر ښه عالم و. نو بیا مو داسې بیان شو، ما دغه مطالعه زه ډېره کومه، ږیره مې توره ده، دغه په ټیکو کې ما سپین سپین وریښتان پیدا شوي دي. نو بیا زه راته زیتون ولې نه استعمالوم؟ ما زیتون خو هغه د نبوي نسخه هم ده، خو زه ما د واټساپ ته یې کړی یم، دا د ځان علاج ترې نه یم ورپرېښی. دا د غاښو ده، نو بیخي ورسره تکلیف په تکلیف شولم. نو اوس مې دا د غاښو علاج شروع کړی دی. بیخي چې خوراک به مې کاوه دومره به ورسره په تکلیف شوم، غاښو به مې بیا دونه درد کاوه چې حتی خوب هم نه راتلی. نو اوس ما د غاښونو خو اوس برابروم، نو د سر علاج هم شروع کړم. سر یې ما سپین نه دي، سپین سپین وریښته کې پیدا کېږي. دا زیتون ترمینیت دی، اعصابو ته هم ګټه رسوي، او وریښتان هم توروي، دماغ هم برابروي. نو زیتون استعمالوئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.